د شعر غږ راډیو درنو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله یم چې ټول درانه اوریدونکي به روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې به هم پر تن وي. همدا شیبه ستاسې د خوښې ستورو مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو قدرمنو اوریدونکو، نن درته د ستورو مزل په خپرونه کې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 93مه برخه دروروم. خو وړاندې له دې چې د 93مې برخې د نشر ور پرانیزم، لومړی ورځمه د تېرې برخې وروستۍ جملې دروروم چې تېره 92مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې به. خو درنو قدرمنو اوریدونکو، یوه هیله له تاسې لرم چې دا خپرونه را سره هم د نورو خپرونو په څېر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرې نږدئ. تاسې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول په تېره 92مه برخه کې اورېدلي و چې کله چې قاسم حسین چوپ شو نو مریم ورته وویل، تا ته خو زما په خاطر ډېر تکلیف در رسېدلی دی، په دې خاطر په دې اړه معذرت غواړم. قاسم حسین ورته په ډېر خلوص سره وویل، په دې کې د بخښنې غوښتنو څه اړتیا ده، ته به هم همداسې پریشانه شوې وي. مریم قاسم حسین ته په ډېرې مینې سره وکتل. څه هسې لږ شانته پریشاني ما په حقیقت کې د مور او ستا په نوم باندې فریب وخوړو. تا ته خو ډاګیزه ده چې زما د کور خلک ستا څومره مخالف وو، خو بیا یو ناڅاپه د هغوی خیالات بدل شول او زما او ستا د واده کولو اجازه یې راکړه. دا په حقیقت کې زما د والدینو یو چالو. تا ته به معلومه وي چې په سکندریه کې د ولسلم ګڼ شمېر جاسوسان موجود دي. کله چې هغوی ته دا ډاګیزه شوه چې زما دوستي د داسې یو چا سره شوې ده چې هغه د دمشق په ځواکونو کې نوکر دی، نو هغوی سم د لاسه زما پلار او کورنۍ سره اړیکې جوړې کړي او د هماغو اړیکو په بایلو کې زما او ستا د واده کولو اجازه راکړه. زه په هغه ورځو کې دومره خوشحاله وم چې هیڅ فکر مې په دې خبره نه و کړی چې زما مور او پلار چې پخوا سخت ستا مخالف و، څنګه او ناڅاپه دوی واده ته راضي شول. په هر صورت زه له تا سره یو ځای دمشق ته ولاړم. څو ورځې وروسته په داسې حال کې چې ته په خپل کار کوي، ستا په نه موجودیت کې یوه ښځه او بیا یو سړی زموږ کور ته راغلل. هغوی ما ته وویل چې موږ د سکندرۍ څخه راغلي یو او زما مور راستولی دي. ما ته یې د خپلې مور له اړخه پیغام راوړی و چې هغه سخته ناروغه ده او غواړي یو ځل ما وویني. هغه دا هم وویل چې که چیرې قاسم راضي وي نو هماغه دې سکندرۍ ته ورسوي. دا خبرې څو ورځې پرله پسې توګه روانې وي، خو زما زړه نه منل او د دې خبرې څخه مې انکار کاوه. بیا یو ورځ داسې وشول چې په داسې حال کې چې ته کار ته تللی وې، د کور دروازه چا راوټکوله. ما چې وکتل نو د سلطان معظم د محل یو ښکاره د دروازې تر مخه ولاړو. ما دروازه پرانستله، راته یې وویل چې ستا اس د محل تر مخه ولاړ دی او دا چې اس دی الف شوی او ته یې په ځمکه راویشتلي، ته سخت زخمي او غواړ چې ما وویني. زما د لاس و پښو نه ساه وختله، هیڅ نه پوهېدم چې څه وکړم. په همدې وارخطایۍ کې په هغې بندې ګاډۍ کې کېناستم چې د دې هرکاره له ځانه سره راوړې وه. بس په دې ګاډۍ کې راته کېناستل غضب شول. لږه شېبه وروسته ګاډۍ په یو ځای کې تم شوه، پردې یې پورته کړل شوې او 2 کسان ګاډۍ ته راننوتل او زه یې کلکه کړم. ما چې هرې څومره چغې ووهلې او لاس و پښې مې وخوځولې، هېڅ ګټه یې ونه کړه. قاسم حسین ورته په ډېره مینه وویل، زما زړه بیا ما ته همدا ویل چې زما مریم له ما سره خیانت نشي کولی. مریم یې په احساساتي توګه ویل، ښځه یو ځل محبت کوي، په اصلي ښځې باندې د بې وفایۍ کولو الزام غلط دی، هغه خو د وفا نمونه وي. قاسم حسین ورته ویل، بېشکه ها بیا څه وشول؟ بیا څنګه د هغوی د لاسو څخه خلاصه شوي؟ مریم ورته وویل، بس هغه 2 کسان زما ښي او کیڼ لوري ته ناست او زه یې کلکه کړې وم. زما ګیډې سخت درد شروع کړی او تنده مې هم احساسوله. ما اوبه وغوښتلې. هغوی هم د ګاډۍ د پاسه کوم کس ته د اوبو وویل. د هغه ځای د شربت یو ګیلاس راغی. بس د هغې ګیلاس اوبو د څښلو وروسته مې بیا سترګې پټې شوې وې، کیدای شي په هغې کې څه ورګډ شوي وو. بیا ډېر وروسته په هوش کې راغلم. قاسم حسین ترې وپوښتل، دا خلک څوک وو؟ د سکندرۍ وو او یا
درنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې تېره 2 برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. 3 برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. مریم ورته وویل ما هم همداسې انګېرله چې شاید دا خلک ما سکندرۍ ته بوځي، خو کله مې چې سترګې پرانستل شوې نو ومې کتل چې زه یې یروشلم ته راوستی یم او د ښار د کوټوال په ذاتي بندیخانه کې بندي کړم او راته یې وویل چې ته به د جاسوسۍ په جرم محاکمه کېږي. ټوله ورځ په هماغه بندیخانه کې اچولی وم او یوه ښځه یې راباندې ماموره کړې وه. د بندیخانې پهره ډېره سخته پهره وه. ماښام یې زه د کوټوال تر مخه وړاندې کړم. هغه ماته د یروشلم لپاره د جاسوسۍ د کولو وویل، خو ماته د دې خلکو د دې حرکت نه سخته کرکه را پیدا شوه. ما ورته سخت ځواب ورکړ. زما په دې ځواب زه یو ځل بیا بندیخانې ته ویوړم او هلته د هماغې ښځې په لاسو سخته په عذاب کړم او آن تر دې چې بې هوشه شوم او ستا امانت هم رانه ضایع کړل شو. د دې خبرې سره سم دا مریم سترګې د اوښکو نه ډکې شوې او په ژړا یې پیل وکړ. قاسم ورته ډېر ډاډ ورکوه، تسلي یې ورکوله، خو هغې تر ډېرې پورې ژړل. ښځې ته په دنیا کې د اولاد نه پرته بل څه زیات نه وي. که چیرې ماشوم پیدا شي او بیا ومري نو بیا هم څو ورځې وروسته یې غم له منځه ځي. خو مریم لا تر اوسه د اولاد غږ هم نه و اورېدلی چې د هغې غم ور په غاړه شو او غم یې هم داسې و چې کله به ورته رایاد شو نو په ژړا به یې پیل وکړ. قاسم الحسین هم هغه د ژړا نه منع کوله، غوښتلې چې د هغه د زړه غم راکم شي. د هغې وروسته تر ماښامه پورې دواړه په خپل منځو کې خبرې اترې کولې. هغوی د ماښام ډوډۍ ته ناست و چې خبر ورکړل شو چې سهار به د دمشق په لور روانېږي. دا د وزیر اعظم حکم و او په دې حکم کې ورته تاکید شوی چې قاسم دې د وزیر اعظم سره د کتلو هڅه هم نه کوي او د عذر پرته دې دمشق ته ولاړ شي. مریم هم نه غوښتل چې بیرته دمشق ته ولاړه شي، خو د حاکم د حکم نه څوک انکار کولی شي. سهار قاسم او مریم د دمشق په لور وخوځېدل. د محلاتو د داروغه په خلاف ډیر زیات شواهد راټول کړل شوي وو. ترڅنګ یې هغه بیا د نصراني سفیر سره لیدنې کتنې کولې. د وزیر اعظم صلاح الدین لاسو ته هم د سازش کوونکو خلکو نوملړ را رسېدلی و. اوس نو د هغوی په خلاف د قدم د پورته کولو وخت را رسېدلی و. مصري امراو ته د دې سازش نه خطر پیدا کېدی شو، خو هغوی په خپله د دې سازش کړی وي او باید ټول نیول شوي وای. صلاح الدین ته د خلیفه عضد له اړخه هم خطره موجوده وه، خو اوس هغه د هماغه له اړخه وزیر اعظم ټاکل شوی و. په دې خاطر هغه په څرګنده توګه د صلاح الدین مخالفت نشو کولی. دا صحیح ده چې خلیفه په دې سازش کې ورګډ نه و. په دې اړه صلاح الدین ښه تحقیق او څېړنه کړې وه. که چیرې هغه ته د خلیفه په خلاف هم کلک ثبوت ترلاسه شوی وی نو هغه به یې هم نه و بخلی. هغه یو ځل په پوره څرګنده توګه ویلي و چې په مصر به د تورې په زور حکومت کوي او ترڅنګ یې چې که څه هم ډېر محترم وي زموږ مخې ته راشي نو د ګازر او مولې په څېر به پرې کړل شي. خو د دې مقصد دا نه و چې د مصري امراو په څېر به مصري عوام هم د صلاح الدین په خلاف وي. صلاح الدین په عوامو کې ډېر مقبول او منل شوی شخصیت و. د مصر پخواني وزیرانو چې هلته د لوټمار او چپول کوم تاریخ پرېښی و، صلاح الدین هغه د تل لپاره له منځه یوړو. له واړخې د محل په داروغه باندې څه داسې بندوزونه ولګول چې د محل ښځې او شاهزادګانې د داروغه د پنجو نه خلاص کړل او د بل اړخې د ښار کوټوال لرې کړو او خلک د هغه د ظلم نه آزاد کړل. هغه وخت چې صلاح الدین د سازش کوونکو د نیولو حکم وکړ، په هماغه وخت کې د هغه لاسو ته یو بل کلک ثبوت هم راغلی و. د محلاتو داروغه د اسرائیلي سفیر سره د خبرې وروسته یو لیک لیکلی و چې په هغې کې د یروشلم شاته په څرګنده توګه ویلي و چې که چیرې د هغه د فوځي مرستې په واسطه شامي لښکرې د مصر نه وویستلی شي نو شاته به د خراج اوسنۍ بڼې درې هم کړي او د دې نه پرته به نور هم ډېر زیات مرات وکړي. په دې لیک کې د هغو امراو نومونه هم درج شوي چې د نجاح سره د مرستې لپاره تیار وو. د دې لیک د ترلاسه کولو وروسته صلاح الدین ته نور شک و شبهه نه وه پاتې. اوهو
صلاح الدین عزیز الدین د سازش کوونکو د نیولو لپاره مامور کړ. عزیز الدین غوښتل چې سازش کوونکي کړۍ ټول په یو ځل ونیسي او په داسې وخت کې پر لاس کېږدي چې هغوی د قاهرې څخه د وتلو جوګه ووسي او د هغوی د نیولو څخه هر څومره فتنه او فساد را پیدا کېږي هغه هم ټول په یو ځل راپورته کړي او له منځه وړل شي. د سازش ټول مشران لکه نجاح شاعر مارا، عبدالصمد کاتب، فاضل بن کامل او نجم الدین بن مزال خو مزال د صلاح الدین احسان مندو ځکه چې د یو شمیر شامی او امراو د مخالفت سره سره صلاح الدین مزال د سکندری والی ټاکلی و. شامی امراو اصرار کوي چې ټول مصری امرا معزول کړل شي او په ځای شامی امرا وټاکل شي. خو صلاح الدین یوازې شامی امر نه و بلکې د شامی فوز په سالار هم و. د دې نه پرته هغه دا مسؤلیت هم درلود چې د مصری خلکو په زړونو کې د خپلو کړو وړو په وسیله د دمشق د سلطان الدین زنګي محبت ورځای کړي. د څو ورځو څخه د سازشي کړیو تعقیب روانو. عزیز الدین صلاح الدین ته هر شیبه خبرونه ورسول خو کله چې خبر ورسید چې د سازش مهم عناصر یو ځل بیا د نجاح په کلیوالي محل کې راټول شوي نو عزیز الدین خپل خلکو ته اشاره وکړه او په خپل هم ټوپ کړ او پاس پور شو. عزیز الدین شل کس ملګري درلود چې د تیرې 3 ورځو راهیسې د تیارسۍ په حالات کې ولاړو. د سپرو دا ډله د عزیز الدین د کور روانه شوه. دوی د نجاح کلیوال محل ته ورتلل او هلته د ورتلو لپاره د قاهرې ټول ښار تر پښو لاندې کاوه. دوی خپل لاسونه دومره په چټکۍ سره ځغلول چې خلک ورته حیران ولاړو. صلاح الدین حکم کړو چې په بازارو او تنګو کوڅو کې به په هیڅ آسونو ځغاستې نه کوي ځکه چې خلک پرې زخمیان کیږي. یوازې فوزي ډلو ته په اضطراري حالاتو کې د حسونو د ځغاستې اجازه ورکړل شوې وه. د هغوی د دې تیز رفتار تللو څخه مصریانو داسې وانګرله چې یا خو چیرې چا بغاوت کړي او یا د بغاوت کوونکو د ځپلو لپاره دغه فوزي ډله هغه لوري ته ورځي. له بل اړخه عزیز الدین ته دا اندېښنه پیدا شوې چې هسې نه چې د دوی د ورسېدو نه مخته سازش کوونکو ته د دوی د راتللو په اړه معلومات ونه رسېږي. په دې خاطر غوښتل چې زر تر ژره د نجاح کلیوال محل ته ځان ورسوي. خو د هغه دغه اندېښنه هم په ځای وه او لکه څنګه چې د صلاح الدین جاسوسان ځای ځای خپاره شوي وو او دوی ته هر شیبه تازه خبرونه راوړل. په همدې توګه د نجاح جاسوسان هم په دارالوزارت او اندر عزیز الدین په کور کې ناستو او د هرې خبرې په اړه به نجاح ته خبر ورکاوه. عزیز الدین بیړه هم کوله او احتیاط هم لاسه نه ورکاوه. خو د دښمن جاسوسان د هغه نه زیات چلاک وو او تیز وو. څنګه چې عزیز الدین د خپلې حویلې نه د نجاح د کلیوالي حویلې په لور حرکت وکړ او جاسوسان په دې خبر شول چې عزیز الدین د نجاح او د هغه د ملګرو د نیولو په خلاف هغه لوري ته په بیړه روان دي. نو په هماغه وخت کې د نجاح جاسوسانو دا حرکت درکړ او خپل یو اسپوري د قاهرې څخه بیرون په فصلونو او ناسمو لارو سر کړ تر څو د عزیز الدین مخته د نجاح حویلې ته ورسیږي. هلته ټول خلک راټول شي او سازش کوونکي د خپل تکمیل په آخري مرحلو کې وو. په دې وخت کې د هغوی جاسوس د هغوی دړه ور وټکوله. ساتونکي جاسوس وپېژنده او سم د لاسه مرکزي دروازه پرانیستله او جاسوس دننه ورننوت. کله چې د هغه د آسونو د اواز هغه سالون ته ورورسېد چیرې چې غونډه روانه وه نو د غونډې ټول ګډون کوونکي ورخطا شول او بیرون ووتل. سپور د خپل آس د راښکته کېدلو نه پرته په ټولو غږ وکړ چې تختی چې عزیز الدین ستاسو د نیولو لپاره دې لورې ته را روان دی. هو بلې درنو اوریدونکو د سپور اواز د مرګ بیګلو د ټولو رنګونه والوتل او وجودونه یې په لړزا شول. هر یو د خپل آس په لور منډه کړه او په آسونو سپاره شول. هغوی لکه د برق په څیر په خپلو آسونو سپاره شول او د مرکزي دروازې په لور وروان شول. خو دروازې ته د ورسېدو سره سمې عزیز الدین وکتلو چې لوڅه توره په لاس په دروازې کې راننوت. د هغه سر نور سپاره هم لوڅې تورې په لاس رانروان وو. عزیز الدین ورته په غرنده آواز وویل خبردار چې د تېښتې کولو هڅه ونه کړئ. حویلې زموږ د سپرو تر کنټرول لاندې ده. یو شمېر خلکو خپلو تورو ته لاس کړ خو سم د لاسه یې لاسونه تم کړل ځکه چې د عزیز الدین توره لرونکي لکه د برق په څېر د هغوی په سرونو ولاړو.
عزیزالدین بل دا کار وکړ. ټول خلک د خپل تورې لاندې وغورځوي او د چا سره چې خنجر وي هغه دې هم لرې کړي. د سازش کوونکو رنګونه الوتي وو او لاسو په خو یې لړزه کوله. عزیزالدین هغوی یو یو ځان ته راوغوښت او تر څنګ ولاړ پیژندونکي شخص د هر یو په اړه معلومات ورکول. عزیزالدین یو شمېر امرا په خپله پیژندل، خو بیا یې هم غوښتل د یو تصدیق کوونکي له اړخه د هغوی په اړه تصدیق وکړي. د ټولو تر مخه یې نجاح راوست. عزیزالدین د هغه په کتلو په تن سره وویل راځه تشریف راوړه د خلافت مطمئن او د محلاتو داروغه، ته خو د محترم خلیفه خسري ووایاست چې د دې ستر منصب سره سره بیا هم ولې د حکومت په خلاف په سازشونو کې مصروفي؟ خلیفه ستا خسر دی او د هغه ځای د مالیاتو ټوله واکمني ستا په لاسو کې ده. نو اوس ووایه چې تا ته څه تکلیف ته رسېدلی و چې یو ځل بیا دې د نصرانیانو په مرسته په حکومت باندې د ولکې کولو لپاره سازش کړی؟ زه پوهیږم چې له تا سره د خپل ځان د پاکوالي په اړه هیڅ دلیل نشته. په هر صورت زه به د په څه زیورات ښایسته کړم. د همدې خبرې سره سم عزیزالدین خپل مرستیال ته حکم وکړ او ورته ویل د ملک و ملت دې غدار ته زولنې او بیړۍ ور واغوندئ. د حکم تعمیل وکړل شو او د غرور نه ډک نجاح چې هیڅ چاته یې د سر د ټیټولو اراده نه درلوده ځوړنده سر ودرېد. د هغه وروسته د امارا نوبت را ورسېد. دا د مصر یو مشهور شاعر و. ویل کېږي چې هغه وخت چې صلاح الدین د مصر د خلافت له اړخه د هغه هیواد صدر اعظم وټاکل شو، امارا یو نظم ویلی چې پکې په مصریانو باندې د نور هیوادونو د ولکې خلاف د بغاوت کولو لپاره مشوره ورکړل شوې وه. اوس د دې سازش یو مهم غړی همدا امارا و. عزیزالدین په کتلو سره وویل ای بې بدله شاعره، تا ته څه اړتیا وه چې دې بې سرو سره یو ځای شي؟ که چیرې وزیر اعظم صلاح الدین په ستاینه کې دی کومه قصیده لیکلی وای نو د زرو او جواهرونه به د کور ډک وای، خو نن ذلیل او سرښکته شوی. بیا عبدالصمد کاتب راوړاندې کړل شو. دې کس ته د سازش د بریالیتوب په صورت کې د خراج د وزارت د ورکولو ژمنه کړې وه. عزیزالدین ورته وویل ای عبدالصمده، ته نه پوهېږې چې د صمد معنا بې نیازي ده؟ ته خو باید د دې سازشونو نه لرې پاتې شوی وای. پوهېږې چې په کوم عذاب کې دې ځان راښکېل کړی دی؟ د دې نه پرته نور امیران هم راوړاندې کړل شول. د هغوی ټول په کتلو سره عزیزالدین افسوس کاوه او وی ویل ابن کامله، ته خو د شکل او صورت نه نیک انسان ښکاري، خو کړنې دې ګنده دي. ما ته ډاګیزه شوې ده چې دې سازشانو تا ته د قاضي القضات د منصب د درکولو ژمنه کړې ده، خو دا فکر دې نه دی کړی چې که ته د قضا په دې منصب په دغسې غیر قانوني توګه ګمارل شوی هم وای نو عوامو ته به دې انصاف له کومه ورکاوه؟ په دې به دې ضمیر هر وخت ملامتولې. هو بلې درنو اوریدونکو، عزیزالدین په اخره کې ټولو ته وویل بېشکه چې تاسو خلک د مصر ستر امرا یاست، خو د ایمان مسله په نیت پورې اړونده ده. تاسو خپل نیت خراب کړ او خپل انجام دا دی وینئ. په هر حال ما خپل فرض ادا کړل او اوس به ستاسو معامله د وزیر اعظم تر مخه وړاندې کیږي او هره پرېکړه چې د هغه ځایه وکړل شي نو هماغه به عملي کیږي. لکه څنګه چې مخته وویل شول چې په دې سازشي غونډه کې د یروشلم نصراني نماینده هم ګډون درلود. د هغه په اړه عزیزالدین پرېکړه وکړه چې دې نصراني ته زولنې وانه چوئ. نو پاتې ټول خلک یې په پښو او لاسو کې زولنه کړل. هغه پیژندونکي کس د عزیزالدین تر څنګ ولاړو. پیژندونکي کس عزیزالدین ته د یوې لورې په لور اشاره وکړه محترم سرداره، تاسې د هغه غریب فاطمي خلیفه حضرت په اړه کوم حکم صادر نه کړ؟ هغه خو د شرم نه خپل ځان پټوي. عزیزالدین هغه کس ته په غور سره وکتل. آیا دا خلیفه حضرت دی؟ دا هم زما مخې ته راولی. یو سپور ورمخته شو. هغه کس وبېرېد او دا سره ښکته شو او پیاده را روانو او د عزیزالدین مخې ته یې ودرو. هغه ته یې په غور سره وکتل. د دې شکل خو د خلیفه په څېر دی، خو ما ته داسې څرګندېږي چې دا به نقلي خلیفه وي. هغه راز لرونکي ورته ویل سردار صحیح خبره وکړه. د هغه نه پوښتنه وکړئ چې په هغه کڅوړه کې څه دي چې بغال کې یې نیولې ده؟ عزیزالدین ترې په قهر سره وپوښتل په دې خلطه کې څه دي؟ هغوی ځواب ورکړ کالي
عزیزالدین ترې په حیرانتیا سره پوښتل څنګه کالی دي ته یې راخلاص کړه کله چې هغه خلطه راخلاصه شوه نو راز لرونکي وویل سرداره په دې خلطه کې هغه کالی دي چې په اغوستو سره دا شخص خپل ځان خلیفه څرګندوي عزیزالدین هغه وخت نور هم حیران شو چې وی کتل په خلطه کې د خلیفه خپل لباس ډېر ښه ته خلیفه عزیز دی ته نه شرمېږې چې د خلیفه عزیز په لباس کې ځان د همغه په ډول را څرګندوي هغه په لړزېدلي اواز وویل سرداره ما ته د خلافت مطمئن نجاح حکم کړی چې د خلیفه کالي به اغوندي او کني که چیرې ما د هغه حکم منلی نه وای نو بیا عزیزالدین ترې وپوښتل نو څه به شوي و محترمه زه د محل غلام یم سرداره هغه په مکمله توګه لړزېده که چیرې ما انکار کړی وای نو مطمئن به زه له تیغه تیغ کړی وم عزیزالدین هغه پرېښود او د راز لرونکي په لورې مخ کړ دې نصراني ته ووایه چې دا خلیفه نه دی بلکې یو غلام دی چې د خلیفه د لباس په اغوستلو یې خپل ځان د خلیفه په څیر جوړ کړی دی کله چې هغه راز لرونکي د هغه په ژبه دا خبره هغه ته وکړه نو هغه هم حیران شو ټول سازش کوونکي په زولنو کې بند کړي وو او په کشولو یې دارالخلافت ته ورسول د هغه تر مخه به اعلان کوونکي تور مچ به اعلان کوه چې ای د قاهرې خلکو غداران او احسان هیروونکي ومنئ دوی غواړي مصر یو ځل بیا د یروشلم په شا امالرک باندې وپلوري دوی ستاسو وزیر اعظم صلاح الدین له منصبه لرې کول غواړي او ناصرانانو ته د خپل هیواد ولکه ورکول غواړي اوهو هر چا چې اورېده هغوی په دې خلکو لعنت وایه تر دارالوزارت ته د ورسېدو پورې د خلکو یو ستر هجوم جوړ شو د نجاح حالات تر ټولو بد بدتر وو د سازش مشر ونو په دې خاطر د هر چا لعنت په همغه وو ټول ښار وخوځېد او د ټولو په خوله کې دا خبره پرېوتله چې د خلافت مطمئن د وزیر اعظم په خلاف سازش کړي او په همدې جرم نیول شوی دی د مصر دومره ستر امیران نیول په خپله محاله خبره وه شونه ده چې دې امیرانو به فاطمي خلیفه هم له ځان سره مرګړی کړی و خو په دې سازش کې د خلیفه د ګډون په اړه کوم شواهد ترلاسه نه شول په خپله سازش کوونکي هم خلیفه عزیز د دې سازش نه ناخبره بللی و په دې خاطر خلیفه ته هیڅ ډول ځان ونه رسید اوس پوښتنه دا وه چې د مصر د سترو امیرانو ته څه ډول سزا ورکړل شي یوه سلا دا وه چې دوی د خپلو منصبونو نه ګوښه او په ځای شامي امیران وټاکل شي خو کله چې صلاح الدین هغوی د مشورې لپاره راوبلل نو هر یو د ناروغتیا بهانه وکړه او مشورې ته غونډې ته راحاضر نه شول صلاح الدین دا هسې یو اتفاق وګاړه او د دویمې غونډې لپاره یې تاریخ وټاکه خو دا ځل هم امراو د غونډې د ګډون څخه ځانونه وساتل د صلاح الدین د جاسوسۍ محکمې هغه ته برابر دا خبر ورکوه چې د یوه سازش د ناکامولو وروسته بل سازش د جوړښت په حال کې دی بله دا چې نیول شوو ته تر اوسه پورې سزا نه ده ورکړل شوي او خلک دا د وزیر اعظم کمزورتیا تصور کوي شامي امرا هم د مسؤلیت د اخیستلو لپاره تیاره نه دي په دې خاطر هغوی د دربار څخه غیر حاضر اوسي خو د صلاح الدین په اړه مشهوره ده چې هغه د هماغې لومړۍ ورځې څخه اوسپنیز انسان و کله به یې چې د کومې خبرې په اړه پرېکړه وکړه نو هغه به یې هرومرو پوره کوله که څه هم د هغې په اړه به ورته خلکو اندېښنې را پیدا کولې صلاح الدین 2 ورځې نور هم انتظار وکړ کله چې وکتل چې د امراو په رویه کې کوم بدلون نه دی راغلی نو د قاهرې کوټوال او عزیزالدین یې راوبلل د دوی سره یې لږ څه خبرې وکړي بیا یې امیر بهاودین راوغوښت او په دې غونډه کې شریک کړ خبر وان تر ماسپښینه پورې دوام وکړ او بیا یې غونډه رخصت کړه د دې سره سم شامي سپاره په ټوله قاهره کې خپاره شول دا د صلاح الدین لاړخه د خپل ځواک لومړی څرګندونه وه د ښار ناخوا 200 سپارو د خلافت ماڼۍ هم کلابنده کړې وه د خلافت مطمئن نجاح هلته د خلافت په محلاتو کې په سلګونه سوډانیان د پهردارانو په څیر ټاکلي وو ترڅنګ وسلوالې سوداني ښځې هم د قصر دننه په خدمتونو کې مصروف وي شامي سپاره د خلافت قصر ته لوڅې تورې ورننوتل او په پوره چټکتیا سره
هلته مصروف ټول سودانیان بې وسلې کړل. بیا یې سوداني ښځو ته د قصر څخه د وتلو حکم وکړ. کله چې ټول هلته د قصر په باغ کې راټول کړل نو بیا دوی د قصر په یوې برخې کې بندیان کړل. په همدې وخت کې بهاودین د مصري غلامانو او ویند د یوې سترې ډلې سره هلته قصر ته راننوت او دوی د سودانیانو په ځای هلته وټاکل. دا کار دومره په بیړه سره ترسره شو چې د نورو محالاتو پورې خبره هم ورونه رسیده. په ډېر لږ وخت کې د خلافت د قصر نقشه بدله کړل شوه. د خلافت د قصر نه وروسته په نورو قصرونو کې هم سوداني غلامان وینځي د کارونو څخه ګوښه کړل شوي او په ځای مصري او یا د نورو قومونو غلامان او وینځي وټاکل شوي. د دې نه وروسته عزیزالدین او بهاودین د خپل فوځي ډلګیو سره یو ځای د ټولو محالاتو څارنه وکړه او د ښار په ټولو لارو کې فوځي پهرهداران کېنول. بیا په همدې ماښام اعلان کوونکي په محلو او کوڅو کې اعلانونه کول چې د غدارې په تور د خلافت مطمئن نجاح، عبدالصمد کاتب، عماره او فاضل بن کامل ټول په دار باندې راځړول شوي دي. خلکو دا اعلان په ګډ وډو احساساتو واغست. هغوی چې د وزیر اعظمانو د لټمان نه تنګ شوي هغوی د اعلان یو زیری وګاړه، خو د امراو په اړه ډېره ناکراري احساسېدله. په ځانګړې توګه د خلافت د مطمئن نجاح په وژلو باندې په قاهره کې او د قاهرې په چارچاپیر کې د سودانیانو ترمنځ پوره ناکراري احساسېدله. د ستورو مزل د خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، دا وا د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول درېنویمه برخه. همدې سره د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول وروستیو برخو ته هم ورنږدې کېدونکي یو. دا چې په راتلونکو برخو کې به تقریبا یوه یا دوه برخې نورې پاتې دي چې په دې راتلونکو برخو کې به د کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ کېږي. سودانیان به د نجاح د وژلو په اړه کوم بغاوت ترسره کوي او که نه، او همدارنګه به بیا صلاح الدین د هغوی په وړاندې کومه معامله ترسره کوي، او په وروستیو برخو کې به نورې کومې پیښې رامنځته کېږي. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم. تاسو چې هر چېرته استئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ در سره هم په دعاو کې یاد ساتئ. الله مو مل ښه وختونه ولرئ.